زما دا خواهش دی چې زه د لې په خانوزۍ کې یو خپله آرټ اکیډمي خلاصه کړم. هغه انجونو ډېرې انجونو دا ټایم ستا په خانوزۍ کې زموږ په خپله علاقه کې په دغه فیلډ کې تلنګ غواړي، لیکن نه دوی تلای سي، نه دوی د اوسېدونکې ذریعه یي په ښار کې، او نه د دوی دونه فیملي سپورټ یي، فاینانشلي سپورټ چې دوی ځي. نو زه دا غواړم چې زما یو آرټ اکیډمي د لې جوړه سي او زه د لې به د هغه انجونو ته هغو کوچنیانو ته چې دوی د دغه فیلډ شوق لري هغو ته خپل کار زده کړم. ما نوم مینه عصمت الله ده. زه پښین خانوزۍ تعلق لرم. ما خپل اف ای سی په خانوزۍ ګرلز کالج کې وکړه. هغه بعد یې زه ولاړم سردار بهادر خان وومن یونیورسټي له د مخ ته سټډي دپاره. هلته ما بي ایس پوره کړی فاین آرټس کې. دا ټایم ما ډګري کمپلیټ سوله. نو له دا فیلډ سره زما شوق له ډېرو کوچنونکو څو زه چې فورت کې وم ففت کې وم، ما به خپل مخ کلاسو ته کتل چې دوی به ډرایینګ کوی نه، قدرتي یو شوق ولی چې هغه راپورته کېدی. نو آهسته آهسته زه سکول له رالم، کالج له رالم، بیا ما پلار ته وویل چې زه په دغه فیلډ کې ځم او په دغه فیلډ کې سپیشلي په د فاین آرټس کې د نجلۍ دپاره سپورټ، فیملي سپورټ انتهایي ضروري دی چې دا په دغه فیلډ کې ځي. ولې زموږ خلک په دا شي کې دوی دا خیال دی چې دا یو شوق دی، په دغه کې باقاعده سټډي نه کیږي. بیا زه ولاړم 4 کاله ما په هاسټل کې تیر کړل او دا ټایم ما ګریجویشن پرس و فاین آرټس کې ما د بي ایس ډګري پوره کړله او په دغه کې ما یو اول وار په 7 سیمسټر کې ما یو ریسرچ وکړ چې په کوچیانو کې سپیشلي په پښتنو کې پخوا وخت کې موږ په نیکهګانو په ټایم کې یو دارنګه کیسه به وسي، یو نجلۍ به وه، د دې په ویښتانو کې به د 60 ویښتان به یې ور ایله کړل، نور ویښتان به یې ور پرې کړل، کوچنون ګوزلی کومه ټایم چې دا کوچنۍ وه. په دغه صورت یې دا ویښتان نور ایله کول، نور ویښتان به د دې کوچني ول سي، د دوی په فیملي کې سي یا به الکوان مړه کېدل یا به نه به چاوېدل یا به انجونې ډېرې وي. نو په دغه صورت بیا دغه اټانۍ سي کومه سکه سي دا به د دوی فیملي به چاوله یو له ایول آیز موږ ورته بد نظر زه، حالانکې دا یو ګمان ولې د حقیقت نه و، دا ګرد الله پاک کارونه دي. نو دا له نجلۍ سره یو ډېر لوی ظلم ولی د دې داسې به څونه غټېدله، د دې ویښتان به غټېدل او دا اټانۍ به پکښې وله. نو ما دا پینټینګ دغه دپاره جوړ کړی دی چې دوی په خبر سي پخوا یو دارنګه کلچر و او اکثر ځایګانو کې ما په ریسرچ کې ما معلوم کړي چې هغو کې دا اوس هم دا شی شته. نو باید دا شی نه وي، دا هلک پیدا کول یا نه پیدا کول یا فیملي ایشوز چې دي هغه په دغه شي نه سولو کېږي. ما په دغه کې بیا آخري ما ریسرچ ما کوم تیسیس ټاپکس ولی ما آخري سیمسټر ما په ادم خان او په درخانۍ باندې وکړلی. دغه ټاپکس ما دپاره یو څه سخت ولې ادم خان او درخانۍ باندې یو بلو اینډ وایټ فلم جوړ شوی دی، باقي مو صرف کهانیانې اورېدلي دي، دغه یو تصور یو تصویر یو شی نشته. نو بیا دا ما کمپوزیشن خپل فیملی ممبر دا خپل ای د دې ځایګي تصویر راواخله، په دغه چم ما دا کمپوزیشن جوړ کړل او ما د ادم خان او درخانۍ په کیسه باندې ریسرچ وکړ او آخري ما 5 پینټینګز جوړ کړل. په دغه کې ما د دوی پوره کیسه ښکاره کړې ده. په اول پینټینګ کې ادم خان ناست دی په غرو کې، ولې داسې څرنګه په شوق رباب جاولی او خلکو د ده رباب ډېر خوښوي، د ده په رباب کې یو شی ولې چې هغه خلکو ډېر خوښېدی. په دویم پینټینګ کې ما ښکاره کړی دی کوم ټایم چې ادم خان او درخانۍ یو بل ځله ولیدل. ادم خان مو یو نجلۍ په خوب کې لیدله خو ده په حقیقت کې لیدلګې نه وه. نو دغه رنګه دوی په دغه ورځ سره میلاو سي، دوی اول وار وویني. په دویم پینټینګ کې ما دا ښکاره کړی دی. په دریم پینټینګ کې دا سټوري ډېره غټه وه لیکن په دونې پینټینګز کې نه راتله، نو ما په شارټ کې ښکاره کړې ده. په دریم پینټینګ کې کم ټایم چې دوی ورسي ادم خان مرکه ور واستوي، د نجلۍ د درخانۍ پلار یې نه ورکوي، د دې کوزده له پایو خانې سره وسي چې هغه د هغه کلي د خیبر پښتونخوا د کوزي بازدرې یو هلک وي، د هغه سره د دې کوزده ور وکړي. نو د دې په واده په ماخستن ادم خان او د پایو خان سي د هغو جنګ سي او دغه ټایم ادم خان شهید سي. له هغه بعد داسې خبره سي چې ادم خان شهید سو، دا ځا روح خوري او د قبر له لاړه سي. دا هم د ده په قبر کې ورسره دفن کړي او دا ټایم د دوی دواړو مشترکه قبر په خیبر پښتونخوا کې موجود دی.